د الله جل شانه دې نه مخکې آیتونو مبارکو کې د یهودیانو قباحت هم ذکر کو او د عیسایانو قباحتونه هم ذکر، د هغوی غلط عقاید باطل نظریات الله جل شانه ذکر کړل. اوس په شریکه باندې اهل کتابو ته یهودیانو عیسایانو ته په شریکه وایي چې اهل کتابو تاسو په خپل دین کې زیاتی مه کوئ. یا ساده یو افراط یو تفریط دي. څه افراط په طی سره بل تفریط. افراط زیاتی ته وایي، تفریط کمی ته وایي. افراط زیاتی، تفریط کمی. ګوره یو لفظ دی د عربی وګوره که نه، یو لفظ دی فرطا، فرط، چې هغه د یو باب نشي د افراط نشي نو بیا معنی زیاتی دی، تفریط نشي بیا معنی کمی دی. د عیسایانو هغوی به ډېر زیاتی کو. اصل کې د زیاتی ته غلو وایي. څه غلو؟ الله لا تغلو فی دینکم، په خپل دین کې زیاتی مه کوئ. زیاتی په دواړو طرفو کې، که انسان ډېر کمی کوي دا هم زیاتی دی، که انسان ډېر سیواوالی کوي دا هم زیاتی دی. صحیح ده. تقصیر د دې الټه دی، د غلو الټه هغه تقصیر راځي په صاد سره، تقصیر. الله جل شانو فرمایي چې کوم څیز ما دین اسلام کې ستاسو په دین کې مقرر کړی دی بس د هغې نه تاسو تجاوز مه کوئ، مه ترې ښکته ځئ مه بره، بس په هغې لاره باندې ځئ. دین اسلام داسې مذهب دی چې هغه د افراط او تفریط نه بالکل پاک دی. وکذلک جعلناکم امة وسطا، تاسو مې درمیانه امت پیدا کړي، نه پکې زیاتی شته نه پکې کمی شته. نه د دین اسلام د افراط او تفریط نه بالکل پاک مذهب الله جل شانو دی له ورکړ. داسې ورته وفرمیل وکذلک جعلناکم امة وسطا، چې تاسو ما یو درمیانه امت پیدا کړي. اوس الله جل شانو دی یهودیانو عیسایانو ته وایي تاسو چې دا کم زیاتی کمی کړی داسې مه کوئ. یهودیانو به کمی کو او نقصانونه به یې لټول، او عیسایان چې هغوی به ډېر زیاتی کو. یهودیانو به تفریط کو، عیسایانو به افراط کو. عیسایانو افراط داسې کو، یهودیانو تفریط داسې کو چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د الله پیغمبر دی. نو دوی یو چل وکړو، ادا یې وکړو چې هغه د هغه د پیغمبرۍ نه انکار وکړو، حکم یې د شریعت کم کړو که نه. خیال مو دی الله فرمیل دا زما پیغمبر دی او معجزتاً دا پیدا شوی دی، دا یو معجزه وه چې دی پیدا شو حضرت عیسی علیه السلام بغیر د پلاره. دوی څه وکړه د هغې عیسی علیه السلام د مریم علیه السلام نسبت زنا ته وکړو. نعوذ بالله دی غلط کار کړی. او دا کمی دا چا کو؟ دا یهودیانو کو. دا عیسی علیه السلام او د هغه د قتل منصوبه چا جوړه کړه؟ یهودیانو جوړه. نو دا د تفریط ښکار شوي دا یهودیان. او عیسایان د افراط ښکارو، زیاتی کو. زیاتی دا کو چې الله وفرمیل دا زما بنده دی، د عیسی علیه السلام زما پیغمبر دی، او دوی ورته سجدې شروع کړې. په دې ورته سجدې شروع کړې چې عیسی علیه السلام له الله معجزې ورکړې، بغیر پلاره پیدا شو. دوی دا زموږ خدای دی. د هغه په لاس باندې الله جل شانه بیمارانو ته شفا ورکوله. دوی دا خدای دی ځکه شفا څوک ورکوي؟ خدای ورکوي. او الله جل د دې په عیسی علیه السلام په ذریعه الله جل شانه مړي به راژوندي کول. دا معجزې وې د عیسی علیه السلام. عیسایانو څه وویل؟ دا الله دی، دا زموږ رب دی. نو زیاتی وکړو. هغه عیسی علیه السلام د خپلې درجې نه چوت کو، او یهودیانو عیسی علیه السلام د خپلې درجې نه ښکته کړی و. دا دواړه طریقې غلطې وي. دا دونه بېوقوفه قوم و چې الله جل شانو فرمیل دا معجزه وه د حضرت عیسی علیه السلام چې ما دا بغیر پلار نه پیدا کړو. عیسایانو خو د خدایت درجه ورکړه، هغوی دا الله دی ځکه بغیر پلار یې نشته. الله جل شانو فرمیل دا څه ناشنا خبره خو نه ده. سورې آل عمران کې تاسو ویلي چې حضرت آدم علیه السلام بغیر مور او پلاره ما پیدا کړو. نو دا څه ناشنا خبره. اوس خو یې مور شته، اصل یې خو شته. آدم علیه السلام خو سره اصل نه و. الله جل شانو براه راست خاورې نه پیدا کړو. هغه ګران کار و، دا ګران کار نه دی. بیا دا خبره چې عیسی علیه السلام هغه مړي را ژوندي کول دي، زموږ خدای دی مړي خو الله را ژوندي کوي. الله جل شانو فرمیل چې دا څه بېوقوفه قوم دی. عیسی علیه السلام انسان دی، بس هغه را ژوندی شو. انسان خو اول و ژوندی، بیا مړ شو، بیا را ژوندی. دا دونه ناشنا خبره نه ده. الله فرمایي ظالمانو دې نه مخکې حضرت موسی علیه السلام د هغه امسا چې هغې کې سره د
ژوند د سره څه امکان نه الله جل شانو په هغې کې ژوند واچو په هغه امسا د موسی علیه صلات وسلام. نو دا څه خبره ده انسان دی مړ شو الله جل شانو بیا را ژوندی دا ګران کار نه دی. هغه ګران کار و چې امسا نه مخکې هغه ګران کار چې حضرت موسی علیه صلات وسلام دریاب هغې کې ورته 12 لارې جوړې شو دریاب په منځ باندې وشلېدو موسی علیه السلام تېر وته او دغه فرعون الله جل شانو هلاک دا ګران کار دا کار خو آسان دی. الله جل شانو فرمایي سیس خو آسان دی مخکینی سیزونه ګرانو. الله جل شانو فرمایي چې دا عیسایان او یهودیان دا غلو کوي په دین کې غلو حد نه تجاوز ته وایي نه یو په لاندې د حد نه تجاوز وکړو هر څه یې پرېښود او بل په باندې د حد نه تجاوز وکړو. یاد ساتئ ګوره دین اسلام هغه د افراط او د تفریط نوم نه دی. ځینې انساني هغه په خپلو اعمالو کې او په خپلو عقایدو کې په هغې کې هم د افراط او د تفریط ښکار شي. لکه ډېر خلک به تاسو لیدلي چې هغوی دا خبره کوي چې دا پلانکی حکم دی شریعت دا په شریعت کې سره شته نه هغه به ایم او دی وایي نشته بل وایي چې یو مستحب کار هغه ته بیا فرض وایي چې خامخا به لکه په دې علاقه کې ټول نه مخکې څه داسې حرکات داسې اعمال تېر شوي شرعي چې هغې کې ډېر خلک د افراط او تفریط ښکارو. دلته یو عمل کېدو 23مه بیا ورته وي تلاوت کېدو د قرآن مجید خلکو به ځلوبې راوړې مټیانې بیا راوړې بیا به تقسیمولې امام صاحب به هغه سره به ښه امداد وکړو ښه مزیدار کار به تلاوت و صرف څه نه تلاوت ممنوع نه مټۍ تقسیمول ممنوع نه امام صاحب له پیسې ورکول ممنوع یو طریقه وه چې هغې مقرر کړې وه نو هغه خلک چې دا کار به یې کو 23 هغې ورته فرض وي حالانکې شریعت خو داسې شریعت کې داسې زدونه سره چېرته به خامخا 23مه کې داسې انداز دا به خامخا اپناوې دا خو نه و په شریعت خو یو بله خبره چې بل ګروپ راپاسېد هغوی وي چې دا کار بدعت دی هغې هم غلطه وي ولې بدعت دی تلاوت کول بدعت دی په جمع چاته تلاوت اورول بدعت دی که مټۍ تقسیمول بدعت دی دا خو څه خاص خبره نه ده تاسو ولې داسې نو هغه چې کم بل طرف ته نو هغې ښه په جذبه کې کړه چې هغې ولې د فرضیت درجه ورکړه او بیا هغې د شیعګانو د کتابونو حوالې د شیعګانو یو کتاب دی یو تفسیر دی البرهان په هغې کې حواله وه د دې خبرې حواله وه که څوک صورت روم او صورت عنکبوت په 23مه ورځ باندې ووایي په هغې کې دا فایده ده دا فایده ده د شیعګانو د کتاب حواله ده د کتاب به درته وښایي دا کتاب کې لیکلي دا فضیلت دا کتاب وګوره هغه د چا دی دا پته درته نشته نو دې تجاوز وکړو د حد نه ډېر چې هغه څیز چې هغه په شریعت کې خو نه خو یو غلط کار هم نه و نو دې درجه د فرض ورکړه چې خامخا یې کوي او بل طرف ته څه خلک راپاسېد هغوی ورته بدعت وي هغه هم غلط دعا وه د سنتو نه پس یو قوم راغی هغوی ورته څه وي وایي دا خو بدعت دی هلکه دعا ده ټیک ته سنتو نه پس نبي علیه صلات وسلام دعا نه ده کړې داسې نشته چې نبي علیه صلات وسلام چېرته په خپله سنتو نه پس دعا کړي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکو کې دا موجود و نبی علیه السلام فرمایل چېرته یو قوم نه جمع کېږي بعضې چې پکې دعا غواړي او بعضې پې امین وایي الله هغه دعا قبلوي چېرته هم یو قوم نه جمع کېږي دې څه مطلب دی چې هر وخت کې دعا کولی شي چېرته هم یو قوم نه جمع کېږي چې بعضې خلک دعا کوي او بعضې خلک امین وایي الله دغه دعا قبلوي حدیث شریف موجود او دوی انکار وکړو چې دعا بدعت دی ځکه نبي علیه السلام نه ده کړې په یو رخ باندې دا خبره واغسته که دا خبره لږه منځته کړې وې داسې چې نبي علیه صلات وسلام خو کړې نه ده خو ته نبي علیه صلات وسلام اقوال وګوره چې داسې څه پکې شته ده دعا باره کې نشته پکې نبي علیه السلام وفرمیل چېرته هم یو قوم نه جمع کېږي خو چې هغه دعا کوي او نور پې امین وي الله یې قبلوي عامه یوه خبره چېرته هم یو قوم نه جمع کېږي مطلب دا دی چې همیشه یو قوم چېرته جمع شي او دعا کوي او نور پې امین وي الله هغه دعا قبلوي اوس هغه خلک چې دعا ته بدعت وي هغې کمی وکړو په دین اسلام خو چې دا چا بیا کم سړي دعا د سنتو نه پس نه کوله او هغه ته ګمراه وي نو هغې هم زیاتی وکړو ځکه دین اسلام دعا خو یو مستحب عمل دی که چا کړی هم ښه که چا خپله فایدې ده که چا نه دی کړی نو په دې خو دی ګناهګارېږي نه دوه قسمه خلک داسې پیدا شي د افراط او د تفریط ښکار څه قوم راپاسېدو هغوی وي چې رفع الیدین کول ناروا دي بار بار لاسونه چتول بل قوم راپاسېدو هغوی وي چې ستاسو سره مونځ نه کېږي چې رفع الیدین نه کوئ حالانکې دا دواړه خبرې غلطې وي نه دې کې د کېدو او د نه کېدو څه مسله خو نشته دا څه خبره رفع الیدین احادیثو مبارکو کې شته
نبی علیہ السلام رفع الیدین کړي داسې هم چې نبی علیہ السلام نه دي کړي کله یې کړي کله یې نه دي کړي داسې وه نو چا په هغې ادا د نبی علیہ السلام عمل وکړو چې رفع الیدین یې وکړو چا په هغې ادا عمل وکړو رفع الیدین یې ونه کړه یو مستحب کار اوس خامخا په یو بل باندې د کفر فتوې د هغې د لګولو څه ضرورت یو قوم هغې دا وي چې رفع الیدین د سره شته نه بل قوم څه وي بل وي بغیر د رفع الیدینو نه مونځ نه کېږي دا ټولې خبرې غلطې دي د کله ناکله بل پکې راغی بل وي چې پټکي نه بغیر د سره مونځ نه کېږي بل پرې راغی هغه ته پټکی بدعت دی پټکی کوم ځای کې نبي علیه السلام کوم ځای کې پټکی خیال مې دی خبرې یوې ټوپۍ نه بغیر مونځ نه کېږي یوې ټوپۍ نبي علیه السلام د سره استعمال کړی نه د بدعت دی نو ګیره دومره پرېښوده دومره او په سرتوره به ګرځېدو دا رسې په دې خبرو دا د افراط او د تفریط ښکار دي دا خلک اوس هم داسې دي معمولي څوک یو قدم والي او دا یې چلو کو دا یې چلو کو دعا یې پرېښوده دا یې اوس خلک لږ هغه شعور پکې راغی د خپلو کارونو نه دي اوزګار کړه نور به ټوله ورځ د دې په دې کې کار و امام صاحب پټکی نه دی په سر کړی امام صاحب دعا ونه کړه صحیح ده او چې بیا امام صاحب دعا وکړه څه خلک اوس هم داسې شته ورځې مخکې ما پسې طالب راغی شپږمې اومې درجې والا طالب دی ما ته وایي دلته یو کس کیني په تا پسې مونځ کوي اوس خو دا مولي صاحب رحمت الله علیه چې وفات شوی قسم قسم فرقې په شیرګل کې پیدا شو مخکې زور نه و خو پته نه لګي کوم ځای نه را پیدا شو لکه مولي صاحب لږ مزاج یې سخت و په دې څیزونو کې نو وایي چې یاره د ماسپښین لمونځ کې ستاسو د امام صاحب ته زما خیال ما یادوي ما د ماسپښین لمونځ کې ستاسو د امام صاحب ته زما خیال وي چې دی کله د دوه رکعاتو سنتو کې دی پسې ګوره دعا کوي او په جمع دعا کوي دا خو ناروا دي دا خو ناروا دي لکه اوس هم داسې خلک شته که نه ما ورته هغه ته ووایه چې تا د قرآن ووایي چې ویې نه کې ستا به ضرورت نه زما خو هر ټایم دعا ته ضرورت دی د فرضو نه پسې سنتو نه پسې زه په هر ټایم کې د الله جل شانو نه دعا غواړم خدایه ما ته اساني او عافیت والا زندګي مې نصیبه وګرځي زما ضرورت دی چا نه دی کې تاسو خاص مسله نه به ضرورت که نه داسې نه ده بس نه دی کې مستحب کار دی که نه مستحب خپل اختیار دی د انسان په دنیا کې خپل اختیار غواړي خپله خاوره خپل اختیار هلته هم شریعت اختیار درکړی ستا خوښه ده بس وه دعا کې امو کا که نه کې تا د قرآن ووایي چې اړوې نه کې د الله جل شانو سره یو تعلق جوړېږي په دې باندې اوس خامخا نبي علیه صلات وسلام فرمیل چې چېرته م یو قوم نه را جمع کېږي چې بعضې دعا غواړي او بعضې پې امین وي الله دغه دعا قبلوي خو نبي علیه السلام په خپله د سنتو نه پس دعا نه ده کړې داسې نشته په احادیثو کې البته نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ ته فرمایل رضی الله تعالی عنہ یا معاذ والله انی لاحبک فلا تدع دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے معاذ د هر منځ نه پس دعا کوه ته زما ډیر زیات خوښ اے معاذ ولې د هر منځ نه پس دعا دا غي افراط او تفرید ته کله یو مستحب کاری مستحب امون له فرضیت درجه ورکو او کله یو مستحب کاری مونږ ته بالکل انکار وکړو دې ته افراط او تفرید وي دغه نه الله جل شانو یهودیانو ته فرمایي عیسایانو ته فرمایي چې یا اهل الكتاب لا تغلوا في دینکم غیر الحق ای عیسایانو یهودیانو په دین کې کمی هم مه کوئ نقصان هم مه کوئ زیاتې هم مه کوئ یهودیانو چونکې کمی کوي عیسی علیه صلات وسلام او د هغه د مور نسبت زنا طرف ته کوو نعوذ بالله الله فرمایل داسې مه کوئ دغه پیغمبر دی زما بنده دی او عیسایان چې د حضرت عیسی علیه صلات وسلام معجزې وکړې حضرت عیسی علیه صلات وسلام د الوهیت درجې ته ورسو د الله والي درجې ته ورسو الله فرمایي داسې مه کوئ صحیح ده دا مونږ منه کوي الله جل شانو چې هر یو څیز هغې ته ګورې چې په کومه کیټګري د شریعت کې دا پروت دی دا فرض دی دا واجب دی دا مستحب دی دا سنت دی دا مکروه دی دا مفسد دی د ټولو څیزو روا دی ناروا دی حلال دی حرام دی دا کیټګریز د شریعت مقرر کړي دي الله جل شانو فرمایي دي ته خیال کوئ ښه یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق کم یو څه چې ناحقي که نه نو هغه زیاتې مه کوئ په دین اسلام کې صحیح ده دا مطلب نه چې زیاتې مه کوئ په دین اسلام کې نبي علیه صلات وسلام فرض کې شپږ رکعاته نفل نماز پخین مونږ نه مخکې نه دي کړي نو ته به یې نه کې نه الله فرمایي غیر الحق کم چې ناحق زیاتې یې هغه به نه کې د دین اسلام احکامات نور هغه د خپل د لاندې کې نه داسې بنه کې لکه فرض څلور رکعاته فرض شریعت مقرر کړي څلور رکعاته سنت دي بیا څلور رکعاته فرض دي ماسپښین بیا دوه رکعاته سنت دي او ته څلور رکعاته فرض په ځای به پنځه رکعاته وکړم نو الله فرمایي دا ناحقه زیاتې دی په دین اسلام د هغې په احکاماتو بل الله جل شانو فرمایي ولا تتبع
ولا تتبع اهواء قوم قد ضلوا من قبل. الله جل شانو فرمای دا مخکینه د بنی اسرائیل داسې عملو. الله جل شانو فرمای هغه په خپله ګمراه و اضلوا کثیرا، نور خلک هم ډېر زیات ګمراه کړو. وضلوا عن سواء السبیل، نیغه لاره هغوی بالکل پرېښي دغه یهودیانو. الله جل شانو فرمای دا بنی اسرائیل چې د مخکې نه روانو، نو اوس ای یهودیانو عیسایانو تاسو ته وایم دا مخکیني کوم یهود تېر شوي بني اسرائیل، د هغوی خو اسم دین اسلام هغه د خپو د لاندې کړو، زیاتې به کو ناحقې خبرې به کولې په دین اسلام کې. ویلي که نه حطة په ځای حنطة نه ویلي. الله جل شانو ته فرمایل سجده کوئ مسلمانانو، دې څه ټوکې کولې او دې څه وي چې الله جل شانو وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. الله جل شانو دا ودي سوي قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. دا ویلیو کنه دا ټوکې کړې په دین اسلام. الله جل شانو فرمایي داسې تاسو مه کوئ ښه. ولا تتبع اهواء قوم قد ضلوا، تاسو د هغې خلکو د هغه خواهش تابعداري مه کوئ کوم چې مخکې نه ګمراه وو. واضلوا کثیره، او ډېر خلک یې ګمراه کړي. وضلوا عن سواء السبیل، او سمه لاره یې پرېښې وه هغې خلکو.